زموږ د معاشرې انسانان نن په سنتو کې ډېره کمزوري کوي او د سنت عمل سره ډېره کوتاهي کوي. بعض خدا پرېسم نه بولي، لیکن دې ته دا پکار ده چې یو وار د سنت اهمیت خو ځان ته معلوم کړي چې د سنت څومره اهمیت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع کول زما په زندگی کې څومره بدلون راولي او دا زما د آخرت د نجات لپاره څومره عظیمه ذریعه ده کنه. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اکل طیبا، کچیرې چا پاک او حلال وخوړل، وعمل فی سنته، او زما پر سنتو باندې عمل وکړي. کله چې زما سنت به واورېدي که قولي و که عملي و، بس اتباع به کول، او د ده امسایه د ده د شر نه محفوظه و. د الله رسول وایي دخل الجنه، الله به دا کس جنت ته داخلوي. د دې روایت څه دا معلومه شول چې د جنت د داخلېدو ذریعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع هم ده. نن خلک وایي فرض راټینګ که سنت یې پاتې سي پروا نه لري. دا د اسلام څخه ورسته رابلي پسخان جوړوي دا کسان، دا دیموکراسه کسان نه دي چې د دومرې جدیدیت و عصریت څخه دومرې او د تمدن څخه دومرې متاثره دي چې خپل اسلام ورته ګران سو، د خپل نبی خور سنتونه دا ورته زاید معلومیږي، د دې پرېښول هېڅ هم نه ورته معلومیږي. دا کسان دی واورې کوم څوک چې د الله د رسول سره مینه نه لري هغه کس ته د الله د رسول شفاعت والله که نصیب سي. ځکه دا د الله د رسول روایت هم دغه دی. تر هغه ساعته پورې کامل مؤمن والله که سې چې تا ته د خپل ځانه، د خپل اولادو نه، د خپل مور و پلار او بیبي د ټولې دنیا د رسول الله مینه در تېره نه سوه، د رسول الله محبت تا ته در هغوی ټولو در تېر نه سو، ته کامل مؤمن نه سې کېدلی. نو موږ ته سنت ګران معلومېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع موږ ته ګرانه معلومېږي. که یو چا ته وایي چې پیسې پورته که دا سنت طریقه ده، ذاته بیا څونه بزرګ شوه. اوس خو پیشن دا دی چې پیسې باید کښته د دې عمل قباحت موږ ویلی دي چې خالي پر دا پیسو کښته کېدو باندې چې تا د سنت خلاف عمل وکړي الله ته کومه سزا درکړي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من تمسک بسنه دخل الجنه، چا چې زما سنت ټینګ ونیول، زما په سنت باندې عمل کوي، ولو که ادنا سنت، مسجد ته په راسته پښه د داخلېدل څومره اسان عمل. بیت الخلا ته چې موږ ننوځو په چپه پښه ننوځو، په راسته پښه باندې راوځو. مسجد ته چې ننوځې په راسته پښه ننوځو، په چپه پښه راوباسو او د مسجد سره راوځو. په دغه عمل که تا ټینګ ونیوئ دغه عمل به تاسو جنت ته بیایي. اوس خلک په لمانځه کې سنت هم نه کوي، وایي دا سنت زیات دی. دا الله بنده ته د خدای نه شرمېږي چې الله تا ته داسې ښایسته ژوند درکړي، تا ته یې ښه صحت درکړي، ښه ځواني یې درکړي، مال و دولت یې درکړي، موټر و جایداد و پیسې یې درکړي، ته دومرې احمق یې چې دا ستا سر الله جل جلاله ته د فرضو علاوه نه کښته کېږي. ته دومرې د دنیا په محبت کې غرق یې، ستا سره دومرې زیات د دنیا مینه او محبت ته د موبایل شوق دومره زیات دی چې ته فیسبوک ته په ګنټو ګنټو فارغه یې، واټساپ ته په ګنټو ګنټو فارغه یې، میچ کتلو ته په ګنټو ګنټو فارغه یې، لیکن کله چې د سنت وخت راسي ته کهاله سې. او دا د منافقینو علامه ده. دا واوره کله چې دی لمانځه ته ولاړېږي ډېر کهاله یې، ډېر کهاله یې. اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، زما د امت هر وګړي به جنت ته داخلیږي مګر هغه کس چې زما نه انکار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله هغه څوک دی چې ستا انکار کوي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. چا چې زما اطاعت وکړي هغه به جنت ته داخلیږي، چا چې زما نافرماني وکړه، زما د سنت څخه اعراض وکړي،
زما د اقوالو څخه اعراض وکړي، زما د عمل څخه اعراض وکړي، دې زما نافرماني وکړه او د جنت نه داخلي شو. د نبي په لارې کې د جنت لارې پرتې دي، د نبي په اتباع کې د جنت لارې پرتې دي. کومه لاره چې د الله رسول موږ ته ښودلې ده، که موږ په هغه روان سو هغه موږ د جنت ته بیایي. کوم سنت چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه موږ ته راپاته دي، که قولي دي که عملي دي، که موږ دا ونیسو موږ به ډایرکټ جنت ته ځو. زموږ زمانه سړي ډېر افسوس وتلی شو، خاص کر زموږ ځوانه طبقه پر عبس باندې، پر کیل باندې، پر موبایل باندې، پر پیسو باندې، پر فسق و فجور باندې، پر چکو لډو او نور عبس کارو باندې ډېر فارغ په ګنټو ګنټو ته ناست. کله چې د لمانځه غږ پر وکړي دی ځان دور دور کوي، کله چې د سنت عمل دا ورته وایي، که ته ده ته وایي چې دا د هندوانو یو رسم راغلی یا د یو مشهور اکټر یا د یو مشهور فلمدار چې هغه فلمونه جوړوي، د دې یو دا نوی پیشن راغلی دی، دی به ځي هرو مرو دې ته به وخت فارغه کړي، دا پیشن به په ځان کې عملي کړي، دی به د ځان څخه 2025 ماډل پیشن والا کس جوړوي. لیکن د الله د رسول د سنت دا چې ورته وایي دی به ډېر ځان دور دور کړي. ای د الله بنده، دا دین خو په تا پر زور چا نه دی راوړی. یو صحابي و، د الله د رسول د سنتو اتباع یې در حد زیات کړی و، د یوه سنت اتباع د ده نه نه کېدل. هغه دا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وریښتانو کې منځ کې داسې لار و، ده چې وار څه وکړه، هغه پیچلي حبشي کس و، دا وریښتان یې پیچلي وه، په ژمنځ باندې نه ژمنځېده. ده غوښتل چې دا سنت هم پر ځای کړم. بیا یې دا نیزه ګرمه کړل او په خپل سر په دا وریښتانو په مابینځ کې داسې تېر کړل، هغه وریښتان وسوځېدل، دا لاره جوړه سو. بیا دی خوشحاله سو چې اوس الحمدلله ما د سنت طریقې مکمل الحمدلله عمل وکړي او د هغوی اتباع مې وکړه. موږ ته څه کول؟ موږ د چا پیشن په مخه اخیستی، موږ د چا طریقو ته مخه کړی. په دې عمل به بیا الله زموږ سره څه وکړي؟ د الله په خاطر د خپل نبي په اطاعت کې کامیابي پرته ده، د خپل نبي په اطاعت کې عزت پروت دی. حضرت عمر رضی الله عنه څه وایي؟ نحن اذل القوم، موږ د دې معاشرې ذلیله خلک وو. کله چې الله موږ ته عزت په اسلام باندې راکړي، موږ یې د اسلام په وجه د دنیا عزتمن خلک وګرځو. کوم وخت چې د اسلام د طریقو نه خلاف، د اسلام خلاف، موږ عزت په بل شي کې ګورو، د اغیارو په طریقو کې، د اغیارو په پیشن کې، د اغیارو په اتباع کې موږ د ځان عزت بولو، الله به موږ ذلیله کوي. لکه اوس چې بعض کسان ذلیله دي، د نورو په اتباع کې موږ خپل ځانونه ذلیله کړه. عزت په اسلام کې دی، عزت په اسلام کې دی. اسلام هېڅکله د لاسه مه ورکړو.